بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 3 د اپریل کال 2018 چې جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې د افغانستان پاکستان کړکېچ او په اورمچي د چین کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د مذاکراتو خبره، همدارنګې نړیوال موضوعات او په آخر کې د خیبر پښتونخوا راپورونه ستاسو حضور ته وړاندې کوم. راځم نړیوالو موضوعاتو ته. لومړی خبر نن دا دی چې اسرائیل خپل حملات ته په لبنان باندې ادامه ورکړې ده او هلته یې د حافظ صلح یعنې د امن د قواو چې د ملګرو ملتونو په لبنان کې د اسرائیل او د هغې ترمنځ بفر زون کې یو دغه ساحه دوی جوړه کړې ده. په هغې کې دوی 3 اندونیزیایي پوځیان وژلي دي. اسرائیل وژلي د ملګرو ملتونو کسانې اردوی وژلې ده. همدارنګې فرانسوي سربازان هم وژلي دي. دا بر علاوه تاسو ته معلومه ده چې 8 میاشتې مخکې په همدغه سیمه کې دوی په لبنان په دې سرحدي ساحه کې د ملګرو ملتونو د ایټالوي پوځ کسان هم وژلي وو او په دې ترتیب سره دوی په حساب د نړیوال قوانین نقض کوي، د ملګرو ملتونو ته احترام نه ږدي او کوم تعهدات چې دی هلته لري هغه ته ژمن ځان نه ښیي. په همدې اساس تاسو ګورئ چې د ایټالیا صدراعظم جورجیا میلوني وایي چې اروپا ممکنه ده چې د اسرائیل او د امریکې په مقابل کې یو کلک دریځ ونیسي. بالخصوص اسرائیل خبره یې کړې ده او بیا دا خبره هم کړې ده چې هر تصمیم اروپایي ټولنې ونیوه ایټالیا به د هغې حمایت کوي او هغه سره به ودرېږي، ځکه چې اسرائیل د خپل د حدودو نه خپه اړولې ده. ټول نړیوال قوانین تر خپو لاندې کړي دي، بشریت ته جنایت کړی دی، جنگي جرمونه یې کړي دي او ماشومان یې وژلي دي. نو په دې اساس باندې وی چې نور دا قابل دی تحمل نه دی او باید اسرائیل سره انقطاع وشي او اسرائیل باید د مجازات شي. همدارنګې عربستان سعودي خپل هغه نږدېترین پارټنر او په حساب سیاسي ملګری امریکا سره خپل نظامی اړیکې د قطع کېدو او د لرې کېدو اراده او تصمیم لري او وایي چې موږ د خپل د حفاظت لپاره د خپل د امن لپاره ډېر لوی قیمت ادا کړ. موږ امریکې ته په $1 ټریلیون ورکړل خو نن هغه زموږ په درد باندې ونه خوړل. موږ دا پیسې امریکا ته ورکولې تر څو زموږ د دوی سره اړیکې ښه وسي او د دوی حمایت موږ ولرو، خو کله چې وخت عمل راغی امریکا زموږ تر څنګ ونه درېدله بلکې د اسرائیل تر څنګ ودرېدله او اسرائیل هغې کې ونیوه. اروپا عربي ټولنه ټوله یوازې پرېښودل. نو دی وایي چې زموږ دغه پانګونې چې په امریکې باندې مو کړې دې کوم سود نه درلوده، کوم ګټه یې ونه کړله او هر څه د کاره ولوېدل. په همدې بابت دی چې دوی دا اراده اوس کوي چې د دې نه لرې شي او د چینایانو سره خپل اړیکې په هغې سټیج ته ورسي کوم یو چې د امریکایانو سره وي. همدارنګې سویس، فرانسې، برطانیې، اسپانیې او ایټالیا د امریکا نه خپل حمایت ونه که بلکې دوی دا وویلې چې دغه کوم جګړه چې په ایران مقابل شروع شوې ده د نړیوال قوانینو نه تخلف دی، دا یو تجاوز دی او په دې بابت کې دوی د امریکې سره مرسته ونه کړله. د هغې د اډون یې ورته د اجازه ورنه کړه چې کار وخلي او خپل حدود فضایي حدود هم پې باندې بند کړل او د هغه د پایګاګانې چې وي د هغې د استعمال نه دغه ونه کړه، اجازه ورنه کړه. همدارنګې فرانسې او برطانیې د امریکا سره چې کوم نظامي قراردادونه درلودل هغه یې لغوه کړي دي او عربستان مخکې په خپله هم همدارنګې یو اقدام کړی دی چې هغې خپل د نظامي اړیکې د امریکې سره لغوه کړي دي. د امریکې بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې ناتو زموږ سره ښه ونه کړل. ناتو باندې موږ ډېره پیسه لګولې وه او سرمایه ګذاري مې پرې کړې وه خو دا زموږ په درد باندې ونه خوړه
او دا زمونږ پانګونه چې وه بېهوده او بېځایه وه. همدارنګې ولادیمیر پوټین د روسیې ولسمشر پاکستان ته مستقیما خبرداری ورکړی دی او په صراحت سره اعلان یې کړی دی چې د لاس اچونې نه او په سیمه کې د اور جوړولو نه لاس واخلي او افغانستان باندې د بریدونه او بمبارد نه کوي. نو دی ویلي چې افغانستان باندې حمله دا به د روسانو د لوی ګواښ سره مخ شي او دا به په حساب د ځواب به روسان حتماً ورکوي. او دی ویلي که چېرته لازمه شي دی به مستقیما پاکستان ته ځواب ورکوي او د دې نه اجازه ورته نه ورکوي چې نور په افغانستان باندې دی بریدونه وکړي. همدارنګه اسرائیل یو نوی قانون پاس کړی دی چې دغه قانون پر اساس باندې فلسطینیانو باندې که چېرته دوی فکر وکړي دا ترهګر دی یعنې هسې یو تهمت پې باندې وایي که سند وجود ولري که ونه لري هغه نفر به واجب الاعدام وي او کوم کسان چې په دې جرمونو بندیان دي هغې به په زندان کې نور نه ساتل کېږي وژل کېږي. فکر کوم چې د 83,000 نه زیات زندانیان فلسطینیان فعلا د اسرائیل په زندان کې دي او د دغه 83,000 تنو د ژوند مسله اوس خطر کې ده. یعنې هغه شي نه چې دوی سره په جرمني کې هټلر کړي وو او د هغې بابت نه اروپا دوی ته قانون جوړ کړی و چې هغه دغه چې دی هغه باید وغندل شي. نن هماغه کار چې هټلر دوی سره کو دوی ورته جنایت ویلی دغه جنایت دوی د اوس د فلسطینیانو په حق کې کوي او دغه جنایت نه کار اخلي. همدارنګه بل خبر دا دی چې د تنګی هرمز کې ایرانیانو یو پاکستانی کشتۍ ودرولې ده او هغې تالاشي کړې ده چې دغه کشتۍ کې پاکستانی پوځیانو او دغه پاکستانی پوځیان د ایران پوځیانو نیولې دي او د روغ هم د ژوندي د هرمز اوبو ته ورغورځولي دي. دا خو بهترین کار ورسره کړی دی. یاره په دې خبر زه ډېر خوشحاله شوم. همدارنګې د چین وزارت خارجه د ټرمپ د هغې خبرې په هکله چې اروپایي ټولنې ته یې ویلي چې دومره مردانګي یې نه راسئ ځئ لاړ شئ هرمز خلاص کړئ ځان ته تیل واخلئ. د ده ځواب چینایانو ورکړی دی. دی ویلي دي که هرمز په بندېدو کې او هر څه چې مشکلات دي د ده اصلي عامل خپله امریکا او اسرائیل دي. دوی غیر قانوني جګړه شروع کړې ده او د خلاف د نړیوالو قوانینو پر ایران برید کړی دی. نو چې هرمز بند شوی دا د امریکې د لاسه بند شوی دی د بل چا د لاسه نه دی بند شوی. همدارنګې اوس ټرمپ یو بله خبره هم کړې ده چې هغه تاسو ته معلومه پرون مې تاسو ته وویلې چې د ایران باندې اوله کې چې برید یې کوو نو دی ویلې چې یورانیم او غنا مسله ده. بیا پس یې ویلې چې د نظام د تغییرولو مسله ده. بیا ورپسې د هرمز مسله منځته راغلله. اوس دی وایي چې ماته د ایران د یورانیمو غني کېدل یا پیاوړي کېدل ماته کوم ستونزه نه ده. دا ماته پر هیڅ مشکل نه دی. کوي که نه کوي یعنې دغه خپله ښیي چې غربیان څرنګې لوبه کوي اسلامي نړۍ سره چې خبره وړه خبره یې غټه یې کړي د هغې په اساس باندې برید وکړي او که کله وشي وګوري زور یې نه رسېږي دا خو هېڅ مهمه خبر نه ده لرې که. یعنې دا یو ټوقه ده چې اسلامي نړۍ سره غربیان یې کوي او د غلام پوسان او د لاسپوسان چې دي دوی په خپله دې لوبې ته لګیا دي لاس یې اچوي. همدارنګې برطانیې تصمیم نیولی دی چې د 40 ملکونو سره د هرمز د تنګي د پرانیستلو په هکله خبرې وکړي او مشترکاً یو اقدام سره وکړي. خو دا نه ده معلومه شوې چې دا به ملکونه کم یو دي او دا به څه رقم د یو بل سره لاس ورکوي چې کار وکړي. همدارنګې تاسو ګورئ د په چین کې د پاکستان په غوښتنې سره په ورمچي ښار کې د افغانستان د چین او د پاکستان مشترکه ناسته ده چې دلته دا مسله د پاکستان او افغانستان ترمنځ حل شي. په عین حال کې دې هلته چینایانو نه وغوښتل چې دلته یو ناسته دې وشي. په دغه وخت کې دی دلته په کونړ باندې حمله کوي
او بې وزله او مظلوم خلک وژني او تباه کوي. د پنجاب پوځ د دانګام په کونړ ولایت کې برید کړی دی او ډېر خلک شهیدان کړي او ټپیان کړي هم دي. یعنی دا د دوی هغه دغه د دوغله لوبه ده چې په دې باندې باید چینایان، روسان، د سیمې ممالک، هندوستان خو پوه دی، افغانستان پوه دی، عربان باید په دې باندې پوه شي، ترکان باید په دې باندې پوه شي. راځمه بل خبر دا دی چې دلته دوی دا اورمچي کې کېناستل او دلته په افغانستان باندې برید وکړ. نو په دې حالت کې د دوی خپله وضع هم اوس ماته ښه نه ښکاري. تاسو ګورئ چې د پرون ورځې یعنې د وړمه ورځې په حساب سره د اپریل په اوله باندې په خیبر پښتونخوا کې مجموعاً 15 حملې او عملیات شوي دي چې پېښور ولایت کې 4، ګلګت بلتستان کې 3، د کرمې ولایت کې 2، د لکی مروت ولایت کې 2، د بن ولایت کې 1، د ټانک ولایت کې 1، د ورکزی ولایت کې 1 او همدارنګې په وزیرستان جنوبي کې 1 عملیات ترسره شوي دي. دا په یو ورځ کې. د پېښور ولایت ولسوالي FR پېښور په کربلا پوسټ باندې سنایپري برید شوی دی، 1 عسکر پکې وژل شوی دی. همدارنګې په ولایت پېښور ولسوالي FR پېښور د FC اهلکار واحد الله ولد د وزیرزاده د ملازمت نه لاس په سر شوی دی، ویلي چې پس د دې به د پوځ سره مرسته نه کوي. ولایت پېښور ولسوالي بډابیره د کوهاټ روډ سره خواره څوکۍ کې لاسي بمونو برید کې 15 تنه زخمیان شوي دي چې په دې کې کانسټیبل رحمزاده دی، هیډ کانسټیبل عارف دی، کانسټیبل کامران دی، کانسټیبل جمال دی، کانسټیبل مکمل شاه دی. همدارنګې د ولسوالي بډابیرې سره خواره کې د FC پوسټ باندې په لاسي بم کې ځاني او مالی تلفات ور اوښتي دي. ولایت ګلګت بلتستان د کشمیر په ساحه کې 2 حملې شوي دي په یو ځای کې چې ولسوالي دیامر او چالاس ولسوالۍ کې علاقه تور ناله کوټ کې او په سیری دغه کې ساحه کې فوزي اډو باندې شدیده جګړه شوې ده چې مالی او ځاني تلفات ورته اوښتي دي. ولایت ګلګت بلتستان د دسوال د امیر په سیمه کې مجاهدینو په نظامی کاروان باندې برید کړی، هغه محاصره کړې ده او وختاً فوقتاً په باندې بیا فیرونه کوي او کسان ترېنه وژني. ولایت کرمه ولسوالي ډوګر د غوایانو غازي پوسټ کې سنایپري برید کې 1 عسکر وژل شوی دی. ولایت ولسوالي ډوګر، ولایت کرمه ولسوالي ډوګر او کودر پوځي د ګودر پوځي پوسټ باندې د تعمیر باندې بوخت کسان مجاهدینو د برید په ترڅ کې 1 کس پکې وژلی دی او یو یې پکې ژوندی نیولی دی چې دوی سره بندي دی. همدارنګې ولایت لکی مروت ولسوالي غزني خیل د حوزه خیل امن کمیټې باندې برید شوی دی، د هغه د مارټر په ذریعه باندې شوی دی، 15 کسه پکې وژل شوي دي، 15 کسه ټپیان شوي دي. ولایت لکی مروت ولسوالي نورنګ سرای نورنګ سبزي منډۍ یو د پولیسو ګزمه د بم په چاودنه کې موټر کاملا ویجاړ شوی دی او 3 کسه پکې ټپیان شوي دي. ولایت بنو ولسوالي بکاخیل د علي کمپ سنایپري برید کې 1 امنیتي کامره تخریب او ځاني مالی تلفات ور اوښتي دي. ولایت ټانک ولسوالي ټانک روډ واقع پوسټ باندې سنایپري برید کې 1 امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. ولایت ورکزی د غزواره علي غلجیو کلی کې د ناکبندۍ په صورت کې پر وخت باندې FC اهلکار محمد امین ولد د شیر خان گرفتار شوی دی او د تحقیق لپاره استول شوی دی. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالي 2A
سپین وام واقع اف سی دفاعي پوست باندې ګوریلایي کاروایی شوې ده چې مالي او ځاني تلفات ور اړول شوي دي. دا و د نن ورځې د برنامې جزئیات چې تاسو په خدمت کې مې وړاندې کړل. تر بل برنامې چې بیا تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.